ستان چې دا بعضې وایي چې موږ خپل ځان ته ضرر رسولی یا اوس هم هغه احمقان چې ازادۍ ته دغه نه لري اعتقاد نه لري بلکې په غلامۍ کې خوشحاله دي او زما دښمن ماته خپله اقرار کوي چې زه نظامي او سیاسي شکست مې په افغانستان کې خوړلی جنرال مکنزي د امریکا د سنټکام د قواو مرکزي قمندان په افغانستان کې او اوس هم په هلته یعنی نظامی لوی مشاورینو څخه دی هغه دا اقرار کوي چې په امریکا په افغانستان کې نظامی او سیاسي ماته خوړلې ده او دا باید موږ قبول کړو عین حال کې د دوی هغه بین المللي همکار او معاون چې انګلستان شي د دې لوی درستیز اته میاشتې مخکې نړۍ ته اروپا ته ویلې چې موږ باید دا ومنو چې موږ په افغانستان کې ماته خوړلې او په پراخه سینه دا ماته باید ومنو او باید د افغانستان سره د نوې مراودو له لارې نه ورننوځو او افغانستان سره مګر موږ ګورو چې دا ظالمان او جابران دا اهل یهود او دا نصارا چې قرآن دا موږ ته وایي دا هېڅکله ستا دوست کېږي نه تر څو چې ته د دې د امت کاملا اطاعت ونه کړې د دې آیت په اساس تاسو وګورئ دې رښتیا موږ تاسو هم دا اوس د دروغو پلمې جوړې دلته